کندهار ټرافیک مدیریت د 5 میاشتو په لړ کې څه باندې 22,000 موټرونه ثبت او تشریح کړي دي. د کندهار د ټرافیک مدیر حاجی ملا بشیر اخوند وایي د دوی اداره توانېدلې چې د 5 میاشتو په لړ کې څه باندې 22,000 عرادي موټرونه ثبت او تشریح کړي چې د تشریح سره سم د زرګونه هغو د چلونې اسناد او پلیټونه هم د مرکز کابل څخه را رسېدلي او د ویش پروګرام یې جریان لري. د کندهار د ټرافیک پولیسو مدیر حاجی ملا بشیر اخوند د کندهار ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل کندهار کې 2 ځله د موټرونو د ثبت او تشریح پروګرام ترسره سو چې په لړ کې څه باندې 22,000 عرادي موټرونه ثبت او تشریح کړي دي. د نوموړي په خبره دغه پروسه د لومړي ځل لپاره 3 او دوهم تمدید یې 2 میاشتې وو، خو لا هم کندهار کې زیات شمیر موټرونه د ثبت او تشریح له پروګرام څخه پاتې سوي. ملا بشیر اخوند زیاتوي دا چې د ثبت او تشریح پروګرام به د بیا لپاره تمدید سي او کنه په اړه یې مرکزی اداره تصمیم نیسي. تر دې دمه د دوی سره په دې اړه کوم معلومات نه دي شریک سوي. د 22,000 تقریبا د شاوخوا کې بدونه وسایت سبسیوي د کندهار ولایت کې نو دغه قدر کې سبسیوي دي، په شورمان کې هم سبسیوي دي، دلته هم سبسیوي دي، شورمان والا هم اکثر خلاص سوي دي. نو نور داسې چې څونه وسایت په پاتې هغه تعداد موږ ته نه معلومیږي ځکه غټ ولایت غټه ساحه ده سړی بررسي نشي کولی دونه مکمل. د کندهار د ټرافیک مدیر د موټرونو ثبت او تشریح ته په اشاره وویل د موټرونو د ثبت او تشریح سره په ښار او ولسوالیو کې د ګڼ شمېر جرمونو مخه نیول کیږي چې تر دې دمه د همدې ثبت له برکته د 100 عرادي په شاوخوا کې غلا سوي موټرونه نیول سوي او یا خو د غلا مخه نیول سوې ده. نو دا ثبت خو ډېرې ګټې لري. یو خو په دې کې د جنایي پیښو مخنیوی کېږي، انشاءالله د ډېره حده جنایي کار به څوک نشي کولی او د غلو لاس تقریبا بندېږي، غله به بیا وسایت نشي خرڅولی، نو که هغه خرڅي هغه به سیسټم ته ځي، چې کوم حادثات کېږي د هغه هم خلک معلومیږي. تقریبا د سولو په شاوخوا کې به تقریبا دغونه موټران ګیر سوي چې خلکو شاسي او انجن نمبرونه راوړي دي، نو هغه انشاءالله پیدا سوي دي او جنایي ته موضوعګانې سپاره سوي دي قومندانۍ ته. د کندهار ټرافیک پولیسو دغه مسؤلین خبر ورکوي چې د موټرونو د ثبت او تشریح د پروګرام له خلاصېدو سره سم د ګڼ شمېر هغو د چلونې اسناد او پلیټونه له مرکزي ادارې څخه را رسېدلي او د ویش پروګرام یې په چټکۍ سره جریان لري.